خوست والي عبدالله مختار له تجارانو او پانګوالو سره په ځانګړې ناسته کې هغوی ته ډاډ ورکړ چې اسلامي امارت کومه پریکړه ترسره کړې کلکه دفاع ترې کوي. هغه زیاتوي چې اسلامي امارت د خپلو تجارانو ملاتړ ته ژمن دی او د خپلو هیوادوالو لپاره هر ډول لازمي هڅې ترسره کوي. نوموړي زیاته کړه که څه هم د پانګونې چانسونه ممکن له خوست ولایت څخه بهر زیات وي، خو هر تاجر باید دا احساس ولري چې د خپل ولایت په آبادۍ کې پانګونه او سرمایه ګذارۍ ته لومړیتوب ورکړي. نن مو ټولو تجارانو سرمایه‌دارانو ته دعوت ورکړ چې هغوی دلته راشي د سرمایه ګذارۍ لپاره. موږ کوشش کوو چې امکانات ورته برابر کړو، فرصتونه ورته ایجاد کړو او دوی د خپلو هیوادوالو لپاره د کار زمینه مساعده کړي او دلته خپله سرمایه ګذاري وکړي. موږ د هغوی په خدمت کې یو، هغوی هم انشاءالله ډاډ راکړي. په ورته مهال تجارانو او پانګوالو د اسلامي امارت وروستۍ پریکړه وستایله او زیاته کړه چې دوی د هر هغې پریکړې ملاتړ او هرکلی کوي چې په ټوله کې خیر او ښېګڼه هیواد ته رسیږي. دولت چې کومه پریکړه کړې ده د افغانستان تجار مجبور مکلف هم دي او په دې خوشحاله هم دي د پریکړې سره ولاړ دي په څنګ کې، ځکه چې تر څو موږ د دغه ګاونډي هیواد سره موږ هغه تجارتي پالیسیانې واضحه شوي نه وي، کوم تړونونه چې موږ سره لرو نه وي واضحه شوي او کوم دا اوس کومې لوبه چې روانه ده د تجارت د سیاست نه بېل شوی نه وي. خپله دې ته لیواله چې باید د افغانستان حکومت تجارانو ته بېله لاره برابره کړي او دې خلکو سره موږ د تجارت پالیسي معلومه شي. موږ ته الحمدلله اوس داسې لاره جوړه شوې چې هغه لاره د تاریخي لارې موږ ته بېرته بیا ژوندی شوې چې موږ تاجکستان ازبکستان هغه د ځمکني ترانسپورټ چې دی په هغه لیول روان دی چې هېڅ په خوب کې موږ نه ولیدلی. اوس موږ هغه د کانټینر داسې ډوډا راونې دي لکه په خپل ښار کې په خپل کور کې چې راونې داسې راونې دي، هغه د سار یې رسېدلی دی، څو کانټینر رسېدلي دي، ټول مکمل په رسېدنې دي. مولوي مختار د خوست ټولو تجارانو او پانګوالو ته بلنه ورکړه چې د همت مټې راونغاړي او د خپل ولایت د پرمختګ او ودې لپاره ګډ کار وکړي. باید یاد کړو چې په دې وروستیو کې د پاکستاني رژیم سره د وروستیو ترینګلتیاوو وروسته له پاکستان سره ټول تجارتونه لغوه شوي او په نورو بدیلو لارو منځنۍ اسیا ته د افغانستان تجارانو تجارتونه پیل کړي دي.